وردګ د ټول افغانستان د خلکو مشترک کور دی، نه غونډې درېڅ چې باندې څه کوم خپل ځای دی، نور غونډې راشي چکر ووایه. یو خوبۍ دا ده چې کابل ته په کیلومترۍ کې پروت دی، سړک هم داسې یو 5 دقیقې مقام وي. نور ښه ښایسته ځای دی. داسې هوا چې کلونه پکې جنګ وه، دغه هر یو چې خاندي خوشحاله کېږي، دا ماشومان چې ته وینې په شونډو یې موسکا وي. دا ټورنمنټونه هم داسې اسانه نه کېږي. دوی ټولو ته د خدای اجرونه ورکړه. ډېره زیاته مننه چې د هېوادوالو په شونډو موسکا راوستله. خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه چې غلي خلک پرې ښه یې. خوشحاله اوسئ. 8 یعنی 14 شهید بدلون. بالکل 8 چک ځوانان 14 شهید بدلون. ډېر خوشحاله یو. اول خو دا چې جنګونه ختم شول او بیا داسې یو خوشحالي د موږ وطن کې یا ډېر ټول راټولېږي، یعنې دغه د موږ خپل هېوادوال راټولېږي، دا ډېر د خوښۍ ځای دی. اوس الحمدلله داسې خوښۍ چې وینو په هر ځای کې، یعنې تاسو که لیدلي یو تنګي کې دلته په چک کې نورو هغه کې سیمو کې، یعنې تنګی هغه ځای و چې هره ورځ به د شهیدانو غمونه هلته پراته وو یا به دی وي چې دلته شهیدان شوي دي. خو نن الحمدلله هلته د خوښیو پیغامونه دي او په دې ځای کې که موږ وګورو اوس ټول الحمدلله هېوادوال غلي دي او خوشحاله ډېر کلک خوشحاله. یعنی آماده شي د خیر شهید بدلون ته ماتې ورکړي. ان شاء الله خپل کوشش هم کړی و، خو متاسفانه سباوون وردګ د ملي ټیم کپتان چې نشته دی، کابل کې پاتې شوی دی، نو یو طرف هم کمبودي ده، نو ان شاء الله بیا هم خپل کوشش په پوره توګه ترسره کړي څنګه کېږي. ډېر آمادګي خو هم ولاکې د ټورنمنټو ته نیولي وي، خو بیا هم زموږ ځینې ملګري په یو ځای او بل ځای وو، نو زه پسې اوس الحمدلله خیر شوي، یو څه ټورنمنټو کې ښه شولو، بلد شولو یو د بل سره، نو انشاءالله بس کوشش وکړو. نو راغلیو مېلمنو ته او د دولت ټولو چارواکو ته ښه راغلاست ووایه. تاسو ته هم ښه راغلاست وي. خوشحاله اوسئ. مننه. ارمان او آرزو دغه د دولت نه، د لوړو خلکو نه چې موږ ته یو جانوزیم جوړ کړه. د خلک د غټې ستونزو سره مخامخ دي، د ګډو ولایتونه خلک سیکندان د مزار نه درځانه سیند د سپیرو خاوره کې تاسو وینئ چې ما سپیرو خاوره کې ناست وي. کمرغه چک د اتلانو کور د والیبال سیالیو او همداشان چک د اتلانو کور د کرکټ سیالیو نن د دواړو پایلوبې ترسره کېږي چې زموږ د والیبال پایلوبې ته چک ځوانانو او شهید غلام نجیب لوبډلې چې ورسره شهید بدلون موجود دی، دغه دوی ټیمونو لاره پیدا کړې. ځانګړې مننه د ښاغلي شهید اسد کاروان ګروپ او همداشان خرم شهید اسد کاروان ځنې او همداشان خرم ګروپ ځنې کوم چې د یاد ټورنمنټ سپانسري وکړه. دوی سره په څنګ کې محترم قمندان صاحب علي موجود و چې دوی ملګرتیا یې کوله، دوی ملاتړ یې کولو. چک ولسوالۍ د همدغې خړ پر میدان نن سبا د افغانستان د ملي ټیم د والیبال د ملي ټیم کپتان د همدغې خړ پر میدان تللی او د هغه دلته د ټول افغانستان نمایندګي د هېواد په سطحه باندې کوي. نو که چېرې زموږ د خلکو زموږ د لوبغاړو لپاره ښه رسیدګي وشي، د دوی لپاره د والیبال د لوبو حتی د ټول ولایت په سطحه یو جمنازیم جوړ شي، هم موږ اکتفا پکې کوو. کنې حق په دې دی چې د هرې ولسوالۍ دپاره جوړ شي، خو دا چې زموږ دپاره نه دی جوړ شوی، په همدغو خړو پړو میدانونو باندې لوبېږي. الحمدلله ثم الحمدلله چې د اوس زموږ د همدغه خړو پړو میدانونه د افغانستان د ملي ټیم تقریبا 9 کسان هلته موجود دي. نن د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې په سلګونه او زرګونه مینوال راغلي دي. دا د ځوانانو په یووالي، د ځوانانو په اتفاق، د ځوانانو په اتحاد باندې دلالت کوي. په سر پسې تنګي پسې په غزني کې هم لوبه کړې وه، خو جماریو کې په هغو کې موږ لومړی بریا ترلاسه کړې. مبارک شو. مننه، خیر اوسې. نو اوس راغلي یو انشاءالله تعالی د الله نه توقع او توکل لرو چې دغه فاینال موږ یوسو. ماشاءالله داسې خوندور ځای دی، ښکلې فضا، ځوانان او داسې خوندوره لوبه، ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی. الحمدلله اوس ارامي ده وطن کې، هغه جنګونه نشته، د سولې ورځې دي، نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. ابراهیمي صاحب شتون، د بهادري صاحب شتون، نو ستاسو شتون، ستاسو هغه ویډیویي کلیپونه چې خلکو تاسو راجذب کړل نور هم چک ته، نو چک ته تاسو ښکلا نوره هم وربښلې ده. خوشحاله اوسئ.
شهید بدلون تشویق شهید بدلون که 15 گرم غواړي د بند چک بریا فاینل لوبه د شهید غلام نجیب لوبډلې یعنی شهید بدلون لوبډلې وګټله چې دی په راس کې زه محمد عابد شامون د شهید غلام نجیب د ټیم مربي یا کوچ یم. موږ خپله پوره آمادګي نیولې وه د دغو تورنمنټو دپاره چې لومړی تورنمنټ مو د تنګي په دره کې وګټو او دوهم تورنمنټ هم د غزني په ولایت کې وګټو او دغه هم درېیمه بریا ده انشاءالله. او یا بل فاینل لوبه لرو چې هغه په کلات ولایت کې ده، هلته هم آخري لوبه هم پاتې ده فاینل، انشاءالله هغه به هم ګټو. ډېره مننه، خیر یې بس الحمدلله ډېر خوشحاله یم. بزاره په مرسته سره درېیم بریا هم خپله شوله. څلورم ټیم پلان هم لرئ چې هغه هم فاینل ته وتېسئ، هغه په کوم ځای کې ده او څه وخت ده د خیره؟ هغه په شاجوی هغه کې دی، شاجوی کې دی، زابل کې او پلان لرو چې ورشو. دغه د شهید غلام نجیب ټیم ده؟ هو همدغه هلته هم د خیره فاینل ته وتېسئ. فاینل ته وتلي یو توکل په الله. سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. عطاالله وردګ یم او زلبیا العبدالرئیس څخه ستاسو په نن چوپړ کې حاضر یم. دا ځل راغلی یم بند چک سیمې ته، لکه څنګه چې دلته اختریز ټورنمنټ په لاره اچول شوی و. نن یې پایلوبه ده چې د چک ځوانانو او د شهید غلام نجیب لوبډلې ترمنځ لوبه روانه ده. د چک اتلانو په ټیم کې چې د سبون وردګ ده او ورسره د شهید غلام نجیب چې د تنګي درې د اتلولي هم ګټلې وه، هغې په راس کې چې دا شهید بدلون ده او نن به انشاءالله دغه پایلو به ترسره کېږي. زه به د پوره خپرونه تاسو ته د عبدالرحیم یوټیوب چینل څخه وړاندې کړم، تر پای زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو، د چک ځوانانو نن پایلوبې ته وتی، ورسره د شهید بدلون چې د شهید غلام نجیب لوبډله ده چې په هغې راز کې شهید بدلون ده او دوی سره چې و فکر کوم د افغانستان ملي ټیم لوبغاړی او کپتان سبون وردګ هم ده. سلامونه، وخت په خیر. ښه انشاءالله جوړ شکر ده. لکه لیدونکو ته که د اول ځان معرفي کړي. عزت الله رحیمي یم، د چک لوبډلې لوبډال مشر یم. رحیمي صاحب، څومره خوشحاله چې نن د خیر سره پایلوبې ته وتی او ټیم کې د سره څوک شته دي؟ خوشحاله یو ډېر چې موږ دغه ځای ته رسېدلي یو، خپل کوښښ هم په پوره توګه کړی دی او ټیم کې سباون وردګ دی، راسه نظیم ولی دی، راسه فرمان ایوبي دی، راسه اشرف دی، ایمل دی. دو دمه ښه راغلي یو. نو انشاءالله اوس هم د شهید بدلون مقابل کې خپل والیبال ترسره کړو. یعنې آماده یې چې د خیره شهید بدلون ته ماتې ورکړي؟ انشاءالله خپل کوشش هم کړی و، خو متاسفانه سباون وردګ د ملي ټیم کپتان چې نشته دی، کابل کې پاتې شوی دی، نو یو طرف هم کمبودي ده. نو انشاءالله بیا هم خپل کوښښ په پوره توګه ترسره کړو. څنګه وي یعنې نن په دې پایلوبه کې تاسو سره سبون وردګ نشته؟ په دغه لوبه کې موږ نن ورځ کې موږ سباون وردګ نه دی توانېدلی چې موږ سره ګډون وکړو. نور په چا باندې فوکس مو ډېر ده؟ فوکس مې په نظیم الله ولی باندې دی او ایوبي صاحب باندې دی. انشاءالله خپله مقابله په ښه توګه ترسره کوو. خوشحاله اوسئ رحیمي صاحب، خوشحاله اوسئ. د بریا په هیله. مننه، خوشحاله اوسئ. د شهید بدلون ټیم شهید غلام نجیب ټیم ده او د سبون وردګ چې د چک ځوانانو ټیم ده. نو انشاءالله دا پایلوبه شروع کېږي. زرګونه خلک راغلي د بېلابېلو سیمو څخه چې تاسو دغه لوبه د نږدې څخه ګورئ او زه به دا لوبه تاسو ته سطحي بڼه در وړاندې کوم. ما سره په څنګ کې د افغانستان د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی شهید بدلون ده چې نن د پایلوبه کې د چک د ځوانانو سره
چې د ټیم نوم دا شهید غلام نجیب چې دا درېیمه اتلولي چې ګټي بدلون سره سړی مې خوشحاله یم چې موږ ته مو وخت راکړ دغه ټیم ته مو څونه مرګینې ویل د خیر سره دغه درېیمه اتلولي به هم تصمیم لرئ چې د خپل پلمې کړئ مننه خیر یې ډېر آمادګي خو ما ولا کې د تورنمنټو ته نیولي دي خو بیا هم چې موږ ځینې ملګري په یو ځای او بل ځای وو نو زه ټیپ سه اوس الحمدلله خیر چې څو تورنمنټو کې خوشبو بالات خو یو د بل سره نو ان شاء الله بس کوشش وکړو خوشاله اوسئ اوس په ټیم کې سره څوک دي همدا خپل کلیوال دي اکثره مې یو مې ورور دی یعنی ځنې خوریږ او ځنې ماما زمون ټول داسې خپل دی وکړو غړي یو سره هغه ځینې وایي چې بدلون سجده یو ټورنمنټ کې تنګي دره کې چې موټر وګټه او خواجه مرۍ کې چې موټرسایکل وګټه انو د خیر سره چک ته راغلی او دا ټورنمنټ غواړي چې خپل نوم کې ورته ګورو بل دا خو تقدیر دی تقدیر د وخت لیکل شوی چې څوک به ګټي خو بیا به ما خپل کوشش وکړو ان شاء الله چې وی ګټو خوشاله اوسئ د بریا په هیله خوشاله اوسئ ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ دوستانو موږ سره پاتې شه نو لوبه شروع کیږي او تاسو لوبه څخه خوند واخلئ دوستانو په باندې چک سیمه کې پایلوبې ته چې د شاهین بدلون او د صابون وردک لوبغاړي دواړه ټیمونه وتې دي نو ابراهیمي صاحب خو تاسو پېژنئ د هم راغلی دا پایلوبه ګوري ابراهیمي صاحب لوبه ګوري خوند درکوي بېشکه خوند کوي والیبال مو نو چاته خوند نه ورکوي والیبال داسې لوبه ده یو خو لږ اسانه ده هر څوک پکې کرکټ غوندې سخته نه ده دا فری هیټ شو دا اپر کټ شو دا ساده لوبه ده بیا والیبال خو ډېر وخت کېږي چې افغانستان کې لوبه کېږي یا وردک ټول پکې ماشاءالله تکړه دي خو داسې ده چې په هر کلي کې والیبال کېږي طبیعي ده چې چېرته والیبال وشي نو لوبغاړي هم ډېر خلک زده کوي خوشحاله اوسئ ابراهیمي صاحب تاسو نن باندې چک ته راغلسئ او لوبه د نږدې څخه ګورئ دغه دواړو کې کوم یو ستاسو د خوښې ټیم ده شاید بدلون یا صابون وردک اصلا ما والیبال خوښېږي صابون مې هم خوښېږي شاید بدلون هم خوښېږي مشکل دلته څه دی ښه مثلا شپږ لوبغاړي دلته لوبه کړه شپږ دلته تاسو فقط دوه نمونه خلک ما ټول والیبال خوښېږي شاید یو سرویس یو پکې ښه وکړه نو تاسو هغه څوک خوښوئ چې لږ مشهور دي پکې دا نه ویني وروره ټول والیبال هم خوښېږي ابراهیمي صاحب څنګه چې راغلی دغه نفران هم ډېر وه بس سره ګورئ او موږ چې وایي ابراهیمي صاحب نو هغه دا موږ شاید بدلون هم یادوو صابون وردک هم یادوو شاید بدلون ډېر ښه لوبغاړی دی صابون خو د کپټان د ملي ټیم دی دواړه د سترګو تور دی ابراهیمي صاحب نه دي د سترګو تور ابراهیمي صاحب دغه لوبو کې چې دا کوم لوبه ډېره خوښېږي والله وروره متفاوت وختونو کې رقم لوبې یو وخت فوټبال ډېر زیات خوښېدل بیا مې ډېر زیات وم کړله بیا مې کرکټ خوښېده اوس نو د والیبال شوقي شوی والیبال شوقي شوی والیبال کله کله هم کوي که نه کوي اتفاقا د ورسته د شپې د 9 بجو نه هر جفت ورځ جملازم بو کړی دی ټول کورنۍ والیبال راب دروب مکوي جملازم کې پورونو که تر اوسه پورې مې یو لاس خوښ شي فوټبال ما تر ډېرې ساعتې پورې وخت دغه ولایتي ټیمونو ته تللی هغه وخت مې فوټبال کړی دی خو نور شی مې ډېر نه دی کړی اوس نشي کولی نو اوس والیبال کوي اوس ته زوړ یم دوس هم د ملګري ته چې یره کې سپین شي نو اوس ختم دا خبره ورته مګ ورته پوه شو چې وډار کړو ورته الله اوس ابراهیمي صاحب ډېر مننه اوله ځای مې لري مننه دغه دوستان نشته ټورنمنټ پلیار چې والیبال خو کېږي یو څوک دی وګټي څوک نه دا ساوه چې کلونه پکې جنګ و دغه یار یو چې خواندي خوشحاله کېږي د ماشومان چې ته وینې په شونډو یې موسکا وي دا ټورنمنټونه هم داسې اسانه نه کېږي دوی ټولو ته د خدای اجرونه ورکړه ډېره زیات مننه چې د هیوادوالو په شونډو موسکا راوستې تاسو نه مننه چې راغلئ خلک پرې ښایي چې باندې چک هم خپل ځای دی نور غوندې راشئ چکر یې ووایه یو خوبه یې دا ده چې کابل ته په 3 کیلومترۍ کې پروت سړک هم داسې 15 دقیقې مخام وي نور ښه ښایسته ځای دی در ځای نه چې راغلي دي وردک د ټول افغانستان د خلکو مشترک کور دی نور غوندې درځي انشاءالله اوس ابراهیمي صاحب پخوا چې د جنګونه ول اوس الحمدلله امن راغلی دی هر څوک درتلی شي دې وطن ته بس موږ یې خدمت کې یو بس موږ په خدمت کې دایم بیخي ډېر په خدمت کې ده نور غوندې راشئ وطن کې چکر والیبال نه خوند واخلئ د اوبو نه د چمن نه طبیعي ده ته به شرطونه ورته ښایي دغه ښکلې فضا نه ټول خوند واخلئ
خوشاله اوسې ابراهیم صاحب تا سره څنګه کې نور ملګري صاحب بادري صاحب هم راغلی د هغې سره هم بادري صاحب څه وکړي یو څو خبرې ماشاءالله داسې ښه نرم نرم غږېږي زه به ورشم ابراهیم خوشاله اوسې ته لږ ورور لږ لاره کړه. 14 څو 14 یعنې 14 شاید بدلون اتو چک ځوانان. اته چک ځوانان 14 شاید بدلون لږ ځای خو موږ ته راکړه دا یاره مې پکې راولکه دا کاپ هم واخه کړه چې زمونږ پکې ښه راشي پکې رشاد مېلمه راغلی ده ټول کې راشم ښه انشاءالله بهادري صاحب هم راغلی ده فاینال لوبې ته موږ دعوت کړی ده خاص دعوت کړی ده خیر راغلی بهادري صاحب ډېره مننه خیر اوسې اصلا ګوره تم دعوت کړی هغه موږ ښه انشاءالله په خیر راغلی تاسو راتګ د موږ ویاړ دی څنګه د لوبې نه خوند اخیستنه دا مایک تو زما نه پکې نه دی مېلمه ته یې که نه ته هم راغلی خوشحاله اوسې بهادري صاحب لوبې څنګه دي دغلته چې دغه لوبې ګورې خلک راغلي دي چې تاسو د نږدې څخه ګورئ پخوا د جنګونه ول اوس امن ده خلک راځي لوبې ګوري دغه پیغام هم شاید او دغه خوشحالۍ احساس مو که موږ ته څرګند کړئ ماشاءالله ډېر خوشحاله یو اول خو دا چې جنګونه ختم شول او بیا داسې یو خوشحالي د موږ وطن کې یا ډېر ټول راټولېږي یعنې دغه د موږ خپل هېواد راټولېږي دا ډېر د خوښۍ ځای دی که موږ وګورو یعنې داسې راټولېدل په هغه وخت کې تر ډېره حده سخت و سختوالی دا و چې جنګ به وه مقابل جانبونه به خپل جنګونه ارسکېدو به هم د داخله یعنې جنګ و داخله جنګ کلا نو هغه په داسې یوه سیمه کې کېناستل او دا د موږ دپاره یو ډېر سخت کار و او خو موږ ماشومان د ماشومتوب دوره هم وه نو اوس الحمدلله داسې خوښي چې وینو په هر ځای کې یعنې تاسو کې لیدلي یو تنګي کې دلته په چک کې نورو هغه کې سیمو کې یعنې تنګی هغه ځای و چې هره ورځ به د شهیدانو غمونه هلته پراته وو یا به دی وي چې دلته شهیدان شوي دي خو نن الحمدلله هلته د خوښیو پیغامونه دي او په دې ځای کې که موږ وګورو اوس ټول الحمدلله هغه هېوادوال راغلي دي او خوشحاله ډېر کلک خوشحاله اوسه الهام صاحب هم سرغلی دی سید الله صاحب هم سرغلی دی او نور ډېر ملګري ټول راغلي انشاءالله د فاینال دی د فاینال نه به خوند واخلو دغه نن چې راغلی دغه لوبه ګور د لیدل ته او د خوشحالۍ احساس دی که بیان کړي الحمدلله ماشاءالله داسې خوندور ځای دی ښکلې فضا ځوانان او داسې خوندوره لوبه ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی الحمدلله اوس ارامي ده وطن کې هغه جنګونه نشته د سولې ورځې دي نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی ډېر خوشحاله یو چې داسې ځوانان راټول شوي یوازې د وردګ ولایت نه د مختلفو ولایتونو څخه مېلمانه راغلي دوی ته هم هرکلی وایو خیر راشئ هر کله راشئ د بند چک سیمه وګورئ خوند ترې واخلئ او که هر څه والیبال هم ما نه دی کړی ورسره بلد نه یم دومره خو بیا هم خوند مې ترې واخیستلو خوشحاله اوسئ مننه رحم جان خوشحاله اوسئ موږ به نور دوستان سره هم خبرې وکړو لوبه د نږدې څخه ګورې والیبال باندې پوهېږي دغه خوشحالۍ احساس دی که په بیان کړي بالکل والیبال یو ډېره ښه لوبه ده او د چک د ښکلاګانو کور د امن کور د سولې کور او د ځوانو ستورو په شتون کې شاهد بدلون سباوون وردګ او سفیر الله ایزري همدغسې تاسو یاستئ چې چک ته نوره ښکلا هم د چک ښکلا هم نوره ډېره کړې ده د ابراهیمي صاحب شتون د بهادري صاحب شتون نو ستاسو شتون ستاسو هغه ویډیویي کلیپونه چې خلکو تاسو راجذب کړل نور هم چک ته نو چک ته تاسو ښکلا نوره هم وربښلې ده خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ سید صاحب سلامت اوسئ ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړئ دوستانو موږ سره پاتې شه تر احساس هم سره ولا السلام علیکم ډېر خوشحاله ان شاء الله جوړ بخیر دغه لیدونکو ته اول خزان معرفي کړي مننه احسان احساس چې صنعتکاران اتحادیې د مطبوعاتو مسؤل احساس ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ نن راغلی باندې چک ته او د پایله به د نږدې څخه ګورئ دغه خپل دغه احساس موږ ته بیان کړه څنګه د خوشحالۍ احساس لري
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. پرته له شکه چې ورزش د ځوانانو ترمنځ د یووالي او اتفاق نښه ده. موږ د ډېر ویاړ او افتخار سره دا وایو چې نن د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې په سلګونه او زرګونه مینهوال راغلي دي. دا د ځوانانو په یووالي، د ځوانانو په اتفاق، د ځوانانو په اتحاد باندې دلالت کوي. که چېرې دغسې لوبې دغسې د ځوانانو لپاره ایجاد شي، د ځوانانو لپاره جوړې شي، زه تاسو ته اطمینان درکوم چې زموږ ځوانان به د هغه بېلارو او غیر قانوني کړنو څخه راوګرځي، دوی به ورزش کوي. په وروستیو کې ډېر خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او هیله مند یم او غوښتنه کوم چې په راتلونکي کې هم همدغسې تورنمنټونه جوړ شي تر څو زموږ ځوانان لا لوبو ته تشویق شي او هغه نورې کومې غیر قانوني کړنې چې دي دوی هغه پرېږدي. خوشحاله اوسئ. احساس نن خوښ دا د دوو افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبغاړي دي. یو خوښ دا شاهد بدلون ده، بل خوښ صابون وردګ ده. ستاسې دغه د خوښې ټیم کوم یو ده؟ مننه. د ما شخصي نظر خو دغه دی، هر هغه څوک چې ښه لوبه وکړي زه د هغه مینهوال یم. بالکل واقعا په دې کې دواړه تکړه لوبډلې دي. په دې هیله چې ښه لوبه وکړي، ګټل بایلل دا په لوبه کې حتمي شته. زموږ د دغه ځوانانو موخه، زموږ د ځوانانو هدف دغه دی چې ښې لوبې ترسره شي. تر دغه ځایه فاینل پورې چې رارسېدلي دي دا ګټل دي، دې ته باید ګټلې وایو. خو هغه ټیمونه چې دوی لوبې بایللې دي هغه د هم نه ناهیلي کېږي، ځکه په دغه میدانونو کې لوبېدل د هم یو ستر ویاړ او افتخار دی. نو که سباوون وردګ یا همدغسې شاهد بدلون هره لوبډله لوبه ګټي، دا د ټولو دپاره ویاړ او افتخار دی چې تر دغه ځایه پورې رسېدلي دي. او هیله ده چې په راتلونکي کې همدغسې تورنمنټونه په لاره باندې وچول شي تر څو دغسې ځوانان چې تاسو اوس وینئ سلګونه او زرګونه ځوانان دغه لوبې ته راټول شوي دي، دوی د خوښۍ احساس کوي، همدغسې تل خوشحاله واوسي. مخکې د دې هم د تنګي اتلولي چې وه هغه هم بدلون صاحب د ټیم ګټلې وه. نو د غلام نجیب د ټیم نماینده ما سره ولاړ ده. وروره سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښې جوړې سرکري الحمدلله. فضل د خدای لږ دې غږ چې دغه لیدونکو ته دې ځان معرفي کړي. نوم یې ډاکټر صاحب مصطفی رشیدي دی، د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د شهید غلام نجیب د ټیم یو نماینده یم. رشیدي صاحب اول خو د تا ته دغه لومړۍ بریا مبارک سیمه کې مو بریا ترلاسه کړله. دا ځل راغلاست د چک ته، نو څنګه افسونه په ټیم باندې خپل اطمیناني چې د خیر سره دغه دویمه پایله مو خپل په نوم ان شاء الله تعالی موږ کومې ټیمې چې هغه کړې وې نو په سر پسې تنګي پسې په غزني کې هم لوبه کړې وه، خو جمهوریت کې په هغو کې موږ لومړۍ بریا ترلاسه کړې. مبارک شه. مننه، خیر اوسې. نو اوس راغلي یو ان شاء الله تعالی د الله نه قوم او توقع لرو چې دغه فاینال مو ویوسو. خوشحاله اوسئ. دلته دوه ډېر نومونه یادېږي، وایي کوچای او شهید بدلون. تا سره په ټیم کې څوک څوک شته دي دغه کار کوي؟ په دغې کې د موږ سره چې دی زین دی او رشاد بهزاد دی او شاهد بدلون دی چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی دی، او بل کوچای دی هغه هم د موږ د ټیم لوبغاړی دی، خو ملي ټیم کې نشته، نور د موږ یو ټیم لوبغاړی دی. چک اتلان چې په هغې په راس کې چې دا وایي صابون وردګ د افغانستان ملي د والیبال ملي لوبغاړی ده او کپتان هم ده. نو څومره آمادګي ورته نیولې ده او څنګه ورته آماده یاستئ چې د خیر دغه پایلو به د خیر سره خپل په نوم کې د درېیم پایلو به اوس تاسو به یې وګټئ؟ ان شاء الله تعالی موږ 100% دغه ورته نیولې ده، تیار ورته نیولې ده چې سباوون سم لوبوو. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. ان شاء الله ګورئ لوبه ان شاء الله. صحیح. دوستانو ښه راغلاست. السلام علیکم. ما سره په څنګ کې ذبیح الله ارمان را سره ولاړ ده. نو خوشحاله یو په دې چې دغه ټورنمنټ چې پلان اچول شوی و، نو د دوی برکت و، خدای دې دوی ته دغه کوم زحمتونه چې ویستل خدای پاک دې اجرونه ورکړي. ذبیح الله جانه ستړی مه شئ، خوشحاله اوسئ چې وخت یې موږ ته راکړ د دغه ټورنمنټ په اړه موږ ته معلومات راکړي. نه پایلو به خیر سره سلامونه مینه ادب ستاسو ټولو لیدونکو او ستاسو ټولو اورېدونکو ته په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او په خیر راغلي وئ.
په لنې کمرغه چک د اتلانو کور د والیبال سیالیو او همداشان چک د اتلانو کور د کرکټ سیالیو نن د دواړو پایلوبې ترسره کیږي چې زموږ د والیبال پایلوبې ته چک ځوانانو او شهید غلام نجیب لوبډلې چې ورسره شاهد بدلون موجود دی دغه دوه ټیمونو لاره پیدا کړې یا تورنمنټ کې زموږ سره 28 ټیمونو ثبت نام کړی او چې له هغې څخه تقریبا اکثریت ټیمونه یې ولوبېدله او سیمي فاینال کې همدا اوس تاسو ولیدل چې د ښاغلي صفي الله لایزر او شاهد بدلون چې دواړه د ملي ټیم تکړه لوبغاړي دي نصیر حمزه پښتون کې دوی ترمنځ لوبه ترسره شوه چې شاهد بدلون وګټله او فاینال کې اوس هم د چک ځوانانو سره مخ کېږي. کوم مثال جوایز چې په نظر کې نیول شوي هغه څه شی دي؟ زه خو ځانګړې مننه د ښاغلي شهید اسد کاروان ګروپ او همداشان خرم ځنې شهید اسد کاروان ځنې او همداشان خرم ګروپ ځنې کوم چې د یو تورنمنټ سپانسري وکړه دوی سره په څنګ کې محترم قمندان صاحب علي موجود و چې دوی ملګرتیا یې کوله دوی ملاتړ یې کولو نو د دوی په دغه ښه ملاتړ سره زموږ د لومړي مقام لپاره تقریبا 15 زره جوایز نقد افغانۍ دي او ورسره په څنګ کې کپونه دي او همدې ته ورته میډالونه دي د غوره لوبغاړو لپاره بهترین جوایز دي نو موږ یوازې اکتفا په دې باندې نه ده کړې چې موږ یوازې هغه لومړي ټیم ته 15 زره افغانۍ ورکړو دې سره په څنګ کې د دوی لپاره میډالونه کپونه او همداشان د غوره لوبغاړو لپاره بهترین جوایز نو کومې ستونزې تاسو دغه ته ګورئ دغه ته ځینې ویلي چې دا که چېرته جمنازیم جوړ شي کومې ستونزې تاسو ګورئ هغه موږ ته شریک کړئ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د چک ولسوالۍ د همدغه خړپړ میدان نن سبا د افغانستان د ملي ټیم د والیبال د ملي ټیم کپتان د همدغه خړپړ میدان تللی او د هغه دلته د ټول افغانستان نمایندګي د هیواد په سطحه باندې کوي نو که چیرې زموږ د خلکو زموږ د لوبغاړو لپاره ښه رسیدګي وشي د دوی لپاره د والیبال د لوبو حتی د ټول ولایت په سطحه یو جمنازیم جوړ شي هم موږ اکتفا پکې کوو کنې حق خو د دې دی چې د هرې ولسوالۍ لپاره جوړ شي خو دا چې زموږ لپاره نه دی جوړ شوی په همدغو خړو پړو میدانونو باندې لوبېږي الحمدلله ثم الحمدلله چې دا اوس زموږ د همدغه خړو پړو میدانونه د افغانستان د ملي ټیم تقریبا 9 کسان هلته موجود دي. انشاءالله مهربان ده بېشکه خوشحاله اوسئ ارمان صاحب نو لوبه به هم شروع کېږي بخیر دوستانو موږ سره پاتې شه موږ د خیر سره تاسو ته دغه د فاینال لوبه چې ترسره کېږي نو انشاءالله هغه تاسو به در وښیم د تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. باندې چک یاستو نو آی صاحب چې دا هم د والیبال ډېر شوقي ده راغلی د والیبال ته آی صاحب سلام علیکم. شکر ده فضل د خدای ده والیبال سیالۍ لیدو ته راغلی بله ټول نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو راغلیو میلمنو ته او د دولت ورپوړي چارواکو ته ښه راغلاست ووایه تاسو ته هم ښه راغلاست وایي خوشحاله اوسئ مننه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ. دغلته پایلوبه ده نو تاسو د کوم ټیم ستاسو ټیم ده او کوم ټیم د خوښېږي کوم لوبغاړی د پکې خوښېږي هغه راته ووایئ. والله دواړه ملي لوبغاړي دي موږ د سترګو تور دي دواړه موږ خوښوو خو ته هر څه نه موږ ارمان او آرزو دغه د دولت نه د لوړو وړو خلکو نه چې موږ ته یو جمنازیم جوړ کړه د خلک د غټې غوښتنو سره مخامخ دي د ګوډ ولایتونه خلک سي کندهار نه د مزار نه درزا نه سیند د سپیرو خاوره کې تاسو وینئ چې ما سپیرو خاوره کې ناست وي نو که موږ ته دغه بغل ټول مثلا که د برق ده که د هر چا ده دغه موږ ته چوکۍ کې جوړ کړه که ځایونه کې جوړ کړه خیر دلته سیلانیان رسي مقصد د امکانات یې موږ ډېر ښه برابر شي یعنی یو جمنازیم ضرورت تاسو جوړ ډېر سل په سله کې بالکل بیخي د چک د ولسوالۍ په سطحه باندې حتی د ولایت په سطحه باندې موږ جمنازیم نه لرو غواړو چې موږ ته یو جمنازیم جوړ کړو او په دغه ځای کې ښې لوبې مثلا په کار اچول کېږي خو ټول په خاورو کې ورته ناست وو وټ مشکل د موږ همدغه دی انشاءالله بس دا ستاسو دغه غږ چې دا موږ رسوو نو خوشحاله اوسئ صاحب سلامت اوسئ الله دې عزت کور ودان خیر خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ. شاهدگاه خواست برکم نظیم
جاوید ابراهیم پذیر آقای انجینر صاحب حسیب الله حمد دکتر صاحب امرخیل رایشه ایدکل ترمامین غور لغوار کار نفرای جناب کی بیایی اخبال ممنون دراشی اخبال چک براغلی قاری صاحب شاید ممنون تشویق ایدکل ترمامین غور لغوار کار نفرای کار تشویق شاهین ممنون این تولول اخبارای ترکنا آیوان سرمی انا تاسو خپل څه کوي وخت کاغذ ډاکټر صاحب احسان راشه دا چې کومه تاسو راځي کاغذ ډاکټر صاحب کې احسان دا دغه طرف راځي ته کاغذ محمد یحیی کنه که چا ډاکټر صاحب خپل څه کوي وخت یحیی اجي موالي atau sektor-sektor. Itu negara-negara kita. Modal saja terhadap boleh. Apa kali orang sekarang? Saya kepada Nasir Hamzah. Kawan Jawed Ibrahimi. Kawan Tahir से बाबू तुम्हारे थे और जगन्नाथ तशरीफानी और दिवान मकाम तक नजीम वाली तवस्तानी नजीम वाली राशि और दिवान मकाम तक वक्ती नजीम वाली तशरीफ के डायरेक्टर हमें दिखा रहे हो नजीम वाली वार कागज चकाई वार के द्वार चकाई कागज चकाई वार के आबला वो तरफ पर जरा देखिए सही नहीं कानूनी को कौन जायजा कर लो और क्यों ना डबल कोर्ट पे एक हाथ में उठा Pasti di kanan. Pasti. Aku sesuatu orang. Jadi orang tu lo dekat saya di belakang ya. Dan dua berkata tahu saling dua abang. Itu juga saya perlu berarti.
ښاغلی امیر اثر صاحب ته دې هم یاده لومړی ښاغلی واحد صاحب وسپاري. ښاغلی توکل صاحب ته دې هم یاده لومړی ښاغلی داود مبارز وسپاري. ښاغلی داود مبارز. ښاغلی سلیمان سباوت ته د یاده لومړی ښاغلی اسد صاحب وسپاري. ښاغلی سلیمان سباوت ته ښاغلی ابراهیمي صاحب ته د یاده لومړی ښاغلی یاسر صاحب وسپاري. ښاغلی ابراهیمي صاحب زموږ خاص مېلمه دی. دا نه به بهت زموږ مېلمه وي. ښاغلی ابراهیمي صاحب تشریف کړه. ابراهیمي صاحب تشریف کړه. دولت ابراهیمي صاحب ته تل راغلی. ښه ټاپونه یې ورپېښه د ښاغلی یاسر صاحب ښاغلی زادران صاحب او هغه صاحب د لومړي د کنټک تاسو پرې کړه ورته وسپارئ. ډرایور تاسو دغه دویم چک به تاسو پرې ورته وسپارئ. بیا اسانه شاهد بدلون تشریک شاهد بدلون که 15,000 افغانۍ. پاتې شو د لومړي دوکان کټ. دا به د کمیټې د محترم غړي استاد محمد طاهر حنیفي ښاغلي داود مبارک اثرات ته ورسره تسلیم شي. داود واچاپانه په نظر کې نیول شوی زموږ د کمیټې لخوا ښاغلی ذبیح الله خرم دې راشي او یاده کوي چاپانه دې د هېواد څخه د رسمي څخه ترلاسه کړي. چاپانه روغ خطه کې ده. همدا څه شی استاد او چاپانه ورسره کړو. اوس استاد ورته وغوښتل. دا ښاغلی انجینر صاحب ته وغوښتل. انجینر صاحب یو پرلمنټ کوربه و. دا ریاست ډېر حالې سړی و چې ټول یې نوبات وي. سرلوړی اوس انجینر صاحب. مننه. دا مبارک تحصیل د کرکټ یو تصویر ځکه د ډېر زحمتونه ایستلي. دوستانو د باندې چک بریا فاینل لوبه ته د شهید غلام نجیب لوبډلې یعنی شهید بدلون لوبډلې وګټله چې دی پرست اول خو دې ځان معرفي کړي. سلامونه او بریا دې مبارک وسي. زه محمد عابد شامون د شهید غلام نجیب د ټیم مربي یا کوچ یم. موږ خپله پوره آمادګي نیولې وه د دغو تورنمنټو دپاره چې لومړی تورنمنټ مو د تنګي په دره کې وګټو او دوهم تورنمنټ هم د غزني په ولایت کې وګټو او دغه هم درېیمه بریا ده انشاءالله. او یا بل فاینل لوبه لرو چې هغه په کلات ولایت کې ده. هلته هم آخري لوبه هم پاتې ده فاینل انشاءالله هغه به هم ګټو انشاءالله. دغه درېیمه بریا دې هم مبارک وسي. دغه د خوشحالۍ احساس دې که موږ ته بیان کړي. ډېره مننه خیر یې بس الحمدلله ډېر خوشحاله یم. بس هغه په مرسته سره درېیم بریا مو خپله شوله. ډېر خوشحاله خیر یې خوشحاله او ستاسو چې یاستئ اوس د وردګ ولایت په اتلولي ګټ ځکه تنګي او د ورپسې د غزني کې او دا درېیمه د باندې چک کې وایي څلورم ټیم پلان هم لرئ چې هغه هم فاینل ته وتېسئ. هغه په کوم ځای کې ده او څه وخت ده د خیره؟ هغه په شاجوی هغه کې دی. په شاجوی کې دی. زابل کې او ځوان لرو چې ورشو. دغه د شهید غلام نجیب ټیم ده؟ هو همدغه ټیم دی. هلته هم د خیره فاینل ته وتېسئ. فاینل ته وتلي یو توکل الله. بدلون صاحب دا د ملي ټیم لوبغاړی ده نو زموږ ویاړ ده. نو خوشحاله شو به بدلون صاحب. الله دې خوشحاله سلامت اوسئ. بیا دې هم بریا تاسو ته مبارک وي. دوستانو دغه تاسو چې موږ سره د باندې چک کوم ټورنمنټ جوړ شوی و آخري لوبه یوه فاینل تر بیا چې زه عطاالله وردګ له ابدارۍ څخه ستاسو په درن چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ښکلی بخښونکي الله سپارم. د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ.